فرښتو چې سازو په ترتیب رو. ډیر لوی جواب ډیر ورکوټه سوال دی. په ساينس باندې د دې اثرات خصوصیات ما تاسو ته زندګي وخول دا شعور لا شعور تحت الشعور دا درې وړه لګ کولو کې دا ډېر خولي خبره تاسو کوم دی هغه هیولي او هغه. السلام علیکم. زم نور البصر تاسو ګوري دورشل ډیجیټل ټي وي. دورشل ډیجیټل ټي وي کې مونږ په نفسیات یو پروګرام شروع کوو. دا هغه د پاره مونږه یو ډیر قابل ملګری مرسته اخلو د ځان سره. پروفیسور راشد حسین زموږ سره په نفسیات باندې ډیر خپل د لیک او د پیژنګلو په عام معاشره کې تاسو به د اوریدلې وی د دینه مخ کې په ریډیو پاکستان کې داسې په مختلفو نورو چینلو باندې په نفسیات باندې ډیر خپل خبري او ډیر خپل موضوعات وروړي. پروفیسور صاحب په دورشل ډیجیټل ټي وي کې درته ستړي مشوي په خیر اغلی درته. ډیر مننه بصر صاحب چې تاسو خپل پروګرام ته انوایټ کما. شکریا. پروفیسور صاحب په دې باندې په کې د نفسیات اصل وایي څه په اسانه پښتو کې دا خو د یو ډیر لوی جواب ډیر ورکوټه سوال دی. نفسیات چې دا یو علم دی چې اول دا د فلسفي سره یوځه روان علمو. بیا چونکه وخت سره ریسرچونه کېدل نو د فلسفي نه دی خپل لار جدا کا یا چې کوم دغه وخت سکالرانو نو اغي چې د مفکرینو فلسفیانو اغي تینا جدا کا. اڅه خو د انیما دغه کتابو د ارسطو په اغي کې د سایکو لفظ هغه استعمال کړو. بیا بعد کې چې د سیګمنټ فرایډ چې کله راغو هغه خپل کوششونه وکړ خپل ریسرچونه وکړ خپل دریافتونه وکړ نو سایکولوژي چې د ډیر یو منظم علم حیثیت چې هغه اختیار کو او هغه داسې ټرمینالوجیز متعارف ک چې هغه په مختلفو علومو کې نه صرف په سایکولوژي ان اټ سیلف کلینیکل سایکولوژي کې او په ادب کې د زندګۍ په نورو شعبو کې په ایجوکیشن کې د هغه ډیر زیات فائدې واخیستې شوې. نن چې د سایکولوژي کوم وګورو کنه نو د هغه بلا ډیر شاخونه یا ډېرې څانګې چې د هغه جوړې شوې دي چې یو څانګه چې د هغه د ادب سره هم ریلیټډ ده چونکه زموږ تعلق هم ادب سره دی نو موږ هم زیاتره چې د ادبي سایکولوژي باندې خبره کوو. یعنی کلینیکل سایکولوژي مشته دی او دغه سایکولوژي ایجوکیشنل سایکولوژي مشته داسې نور ډپارټمنټل سایکولوژي شته دی. سایکولوژي داسې یو لفظ جوړ شوی دی کنه چې دا نن سبا په هر ځای کې فټ کیږي. د فلانی شي سایکولوژي او د انګلیشي سایکولوژي دونه زیات چې دا خور شوی دی. تاسو پروفیسور صاحب یو خبر وکړه زما ذهن ته خبر راغله چې تاسو د فلسفي سره دا ریلیټډ په ساينس باندې د اثرات د ساينس سره مطلب تعلق څه دی مقصد نه خبر دی. باقاعده ګوري جی دا سونه علوم چې دي کنه نو د ساينس دغه نه پس چې ساينس کلا ترقی اوس کدي پس ز شاته زمانو د پای د ایجاد تبزو بیا بچي د غار دور ته ځو کنه پوښي خدا ټول علوم چې دا یو بل سره پسنه سره لار باندې غندلې دي بلکې د دنیا چې سونه علوم دي کنه چرته دا یو بل سره پیوستي او ان ټوټالیټي علم چې دی بس دا یو علم دی خو بایفرکیشنز دی ورکه لکه سکول چې کنه سکول یو سکولي کنه هله کوئی فلانه ماډل سکول فلانه کیمبرج سکول ټیک شو خو دا سکول چې دی دا بیا د خپل کنوینینس د پاره څه چل کوي 1 2 3 نرسری پلی ګروپ 1 2 3 4 5 او بیا چې کله تعداد نور زیات شي بیا څه کوي بیا د 9 تم لس سیکشن کې 15 سیکشن کې د پلی ګروپ هم کې نو دا چې دی دا تقسیم در تقسیم شي نو دغه چې دی دا ټول علوم یو بل سره غندلې دي جنگیدلې دي. لکه څومره چې د دې علومو په تاریخ کې تاسو نظر وکړئ کنه چې وخت په وخت باندې چرنا راتله لکه زه وایم چې د نبی عليه السلام د دور نورستو تاریخي رڼا چې په دې ټول هرڅ باندې دا غي دا سرو شو چې په علوم باندې مو شو چې هغه علوم چې هغه صرف او صرف په سم محدود برخه کې بیا د هغه د پاره س فراختیا پیدا شو
نو دا غین وروسته چې تاسو دا کوم خبره تاسو کده فلسفي او د نفسیاتو ترمنځ بیا د ادب اړخ ته تاسو دغه وکا بیا تاسو چې داسې په هر ځای کې چونکی دا هغه احساسات د موضوع هغه احساسات دي. پروفیسور صاحب ما به دې پوي کې چې په دې نفسیاتو کې دا تاسو چې کوم تعریف مو کو د دې خبرې په دې باندې پوي کې چې معاشره څومره ده په دې کې مونږ دا په څومره غټو برخو باندې تقسیمول شو د نفسیات. دا جی معاشره خو چونکه دونا کمپلیکیټډ وسیع او گہرا سیز ده کنه ځکه چې دا زندګي سره ریلیټډ ده او دا درې خصوصیات ما تاسو ته زندګي خول نو معاشره هم دومره کمپلیکیټډ دومره پیچیده او دومره وسیع ده چې څومره زندګي وسیع ده. ٹھیک شو یعنی تاسو ګوري پروفیسور صاحب تاسو وبخي په معاشره کې کردارونه ډیر زیات دي کنه لکه مطلب دا هغه کردار شته چې هغه د معاشري کرکجن دي هغه کردار شته چې داغي سره د خلکو محبت ده هغه کردار شته چې هغه ګمنام دي هغه کردار شته د دې ټولو نفسیات مختلف د هر چا خپل د معاشري د اثر نه یا د معاشري د زده کړې نه یا د کور د مور د غېږې د زده کړې نه یا د سکول مدرسې د زده کړې نه دې ټولو ته چې تاسو سوچ کوئ کنه جی بیا ما خو ډېر لري زیاته وړي تاسو د خبرې زما په خیال په معاشره کې چې د ادب کوم اړخ ته کنه جی نو په دې ادب کې بیا تاسو وګورئ په دې ادب کې دا شاعر چې کوم دی د الهام طرف ته زور کوي دا الهام د دې نفسیاتو سره څومره نږدې دی. الهام با ورته نو وایو ځکه چې الهام یو پیورلی دینی ټرم دی او داغي چې دی دغه ډایمنشنز هغه مختلف دي دي ته مونږه آمد وایو آمد چې دی کنه د دې د لپاره موضوع ټکی دی او د آمد او آورد د دې تعلق چې جدید ریسرچونه شوي دي نو دی کې چې د انسان سایکی انوالو ده د دې مثال لا سي دی کنه چې دا شعور لا شعور تحت شعور بعضی سيزونه چې دی هغه زمونږ په شعور کې پراتی بعضی شي نه زمونږ لا شعور کې پراتی لکه زیات تر کفرس کې یو ماشوم وی هغه بچپن کې چا وهلې وي هغه د بل ماشوم نه وهل خوړلی کنه دا خبره چې د لا شعور ته ट्रांसफर की دا د ځان نه هیرول غواړي یو قسم لا خدا هیریږي نه د لا شعور کې پرتی او دا چې د سر روچتي د وقتن فوقتن د چوکي د تنګي چې وي تا خدانه وال فړلې دي او ٹھیک ده دا درې وړه لګ کولو کې دا ډېر خپل خبره تاسو که ماشاءالله دا په د انسان په لا شعور کې پرتی لا شعور یو داسې د ډیزاین یو داسې خانه ده چې هغه کې لکه تیار کې چې د سوري تعقب کې اغینا په شعور کې دا چې موږ سن ناس ما ته سخکاری بصر سیب د کیمرا دا لایټ دی کنه دا ټول دا د شعور حصہ دا چې موږ اوس زوته ورته لګیایو حال ٹھیک شو یو سیز دا سې دی کنه چې all of a sudden ما ته یو خبره چې دی دماغ ته کلیک شي او دا غي تعلق چې د ماضی څخه خبري سره لکه مو بصر سیب چې دی गाड़ी کې روان و مونږه د فلانه موضوع باندې ډسکشن کولو دا سې قسم خبره چې all of a sudden دلته کې د دوستانو محفل کې راترا یاد شي دا لا شعور نه راټوب کې د شعور حال تراشي شعور تراشي او زه یا داغي بیا اظهار وکم او یا زما ذهن کې هغه گردش خوري نو په دې سي زما کنټرول نشته په شعور خو زما کنټرول شته کنه په شعور زسې سوي ما سکوم سلیکم په دې زما اختیار دی او د دې شعور په لا شعور په دې خبره باندې کنټرول نشته د خپل راځي دا تحت شعور تاسو ویل دا د دې دوړو منس کې دی دا چې لګ غونټه کې اوس فرض کې یو سیز دی او لګ غونټه مهنت سره زه هغه فایل ریټریو کولې شم خپل شعور ته راوستې شم نو دا دې سره بعضي نفسیاتي ماهرین متفق هم نه دي خو سیګمنډ فرایډ دې سره متفق دي چې درې وسو باندې تقسیم دي ټیک ده او بعضی سيزونه که زه ډېرم کوشش وکم نو هغه خپل نشم هغه فایل ریټریو کولې شعور ته نشم راوسته بلکې هغه چې کله خپل مرزي کنه نو خپل راودانګي شعور ته تاسو کدی ته داسې زه ورته وایم د خپل کم علمات په دغه معنی چې دا تحت شعور چې کوم دی دا یو الماره ده په دې کې فایلونه پراته دي او ګرده په پراته ده او مونږ په دې کې یو فایل راوچتاو د غزینا تحت شعورنا جی بالکل او حال ته راوړو مونږ په دا وخت کې شک منیو چې آیا دا خبره څنګه وا دا چې نیمه راځي نیمه پاتې کیږي
زموږ ذهن ته راځي او کنه یو. چېرې دا خبره داسې وه دا زما ذهن ته راځي دا ما چېرته خوب کې لیدلي دي او که نه او دا ما سره تیر شوي دي زما په خیال دا دوه خبرې تاسو کوي د یو خبرې ته ورځو ووایه دا فایل الماری دا مثال ډېر ښکلی دی که مونږ غواړو چې دغه الماری نه فلانې فایل روچت کړو نو روچتولی شو مونږ ته پته چې د الماری په فلاني خانه کې په فلاني نمبر دا فایل پروت دی او روچت یې کړو او لاشعور اوس څه شی دی لاشعور اوس دا دی که نه چې دا فایل د الماری خو د فایلونو نه ډکه ده او نمبر یې پې باندې لیکلي به وي خو مونږ ته دا الماری هم پکې پخپله نه ښکاري او نه رانیوي شو پکې او دا فایلونه هم راته نه ښکاري خو چې کله دی پخپله وغواړي نو دا فایل به زما شعور ته راشي زمونږ په د حمید بابا یو شعر رایاد شو چې لا حلا حمید کسکر په محبتو لا حلا تحت شعور ته ځي لا شعور ته ځي یا د دې نه مخکې ځي چې لا حلا حمید کسکر په محبتو فرښتو چې سازو په ترتیب رو یا دغسې نور مثالونه د شاعرانو شته دی زما په خیال چې دا انساني فکر چې کوم دی یو اثار قدیمه ده زما په خیال زه کېدای شي غلط یم ستاسو علم مانه زیات دی دا یو اثار قدیمه ده چې د کوم وخت نه انساني وجود جوړ شوی دی نو داسې خیالات هم راځي چې یو سړی قدیمي دور ته وړي پخوا دور ته ډېر زوړ دور ته چې په هغه ځای کې نه ټیکنالوجي شته نه ساینس شته او داسې یو خانه‌بدوشي زندگی د خانه‌بدوشه زندگی ده دغه خیالات دا د کوم ځای نه راپاسي دا خو د هر سړي د خپل رجحانات دي د شخصیت رجحانات دي او د هغه جینز تاسو ته مویل کنه چې د کډر غټ رول پلی کوي جی جی ٹھیک شو نو دا سي که تاسو وګورئ نو مونږ چې کم پښتانه یو نو تو مې بي چې دا د یو سړی شخصي رجحانات یا اغي په یو وخت کې لوستلی په کتاب کې دغه مناظر لوستلی ډېر فرض کې قدیم تهذیب چې د هغه مطالعه کړي ancient civilization مطالعه کړي او هغه ته دون زیات په ذهن باندې سوار شوی کنه چې بلکې بعض اوقات چې یو فلم جوړي چې فلم ته جوړيږي څه چې بعض اوقات هغه مناظر په خوب کې انسان ویني ویخه باندې چې هغه هیولي او هغه سيزونه چې د سړي ذهن ترازی مې بي دا وجه مختلف ریزنز کې دي ډیر ښه پروفیسور صاحب تاسو خبرو ډیره مزه کړې ده په راتلونکي پروګرام کې به د دې خبرونو لږې خبرې زما نور هم ذهن ته راځي په هغې باندې به اوریدونکو کتونکو خبره کوو انشاءالله ما ته یو خبره په اخیره کې د سوچ ته راځي پروفیسور صاحب بیا اجازت غواړو چې دا الهام القا رویا یا چې مونږه دا د سره سنور ډیر شیزونه دي چې هغه مونږ ورسره تړو په دې موضوع آینده خبره کوو ګرانو کتونکو راشد حسین پروفیسور صاحب لا اجازت راکړئ د خدای په امان